بسم الله الرحمن الرحیم. حامده و مصلیه. محترمینو، یو محترم ورور دا پوښتنه کړې ده چې دا په کور کې کله څوک د سفره سره راسي نو بیا هغه د کور د زنانو سره چې روغبړ کوي نو پر سر یې داسې لاس ورکښېږدي، دغه د ښځې پر سر لاس تېرول د شریعت په رڼا کې څنګه؟ محترمینو، که چیرې هغه زنانې د ده محرمې وي، یعنی خور وي، لور وي او مور وي، داسې څوک وي چې هغه د ده خپلوان یعنی هغه ښځې وي چې د هغه سره د ده واده کول جایز نه دی، حرام دی د همیشه دپاره، نو د هغه پر سر که لاس تیر کړي مشکل خو نه لري. پاتې سوه داسې چې یا د اکا لور وي یا داسې ښځه وي چې هغه د ده په محرماتو کې نه وي شامله، نو د داسې ښځو پر سر باندې لاس نسي تېرولی، نه د لاس سره ملاوي نه د پر سر لاس ورتېروي. په حواله سره د رد مختار جلد نمبر 6 صفحه نمبر 360 دغه رنګه دور مختار جلد نمبر 6 صفحه نمبر 360. آپ کے مسائل اور ان کا حل جلد نمبر 8 صفحه نمبر 113. والسلام. ستاسو د دینی او شرعي پوښتنو جوابونکی مولوي عبدالرحمن سمیم صاحب.